سلامونه او احترامات. الله دې وکړي چې ټول به روغ او جوړ یاست او ژوند مو ښه روان وي. د یو نوي درس سره بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم. ملګرو، لکه څرنګه چې تیر شوی درس موږ او تاسو د verb یا د فعل په اړه باندې خبرې کړې وې. هغه یو معرفت شوی و چې فعل څه ته ویل کېږي، څه ته وایي، دې کې د جمله کې د دې رول څه دی، په دې ما خبرې کړې وې. فعل چې کوم دی دا د جملې ډېر یو مهمه حصه ده. د فعل نه علاوه جمله جوړېدلی نه شي، هغې ته موږ جمله ویلی نه شي چې هغې کې فعل نه وي، verb نه وي، نو دا امکان نه لري هغې ته جمله نه ویلی کېږي. لکه څرنګه چې تیر درس کې تاسو ته ما ویلي چې تاسو په جمله سازۍ باندې ډېر کوشش وکئ، فوکس وکئ، ځکه یوه ژبه هېڅکله هم داسې نه زده کېږي چې تاسو صرف او صرف جملې زده کوئ. دا امکان نه لري چې تاسو جملو باندې یو ژبه زده کوئ. نو ښه خبره ده چې څه ناڅه بنیادي ګرامر زده کوئ، جمله سازي زده کوئ، او په جملې په ساخت کې ټول نه مهم رول چې کوم دی هغه د verb دی. نو په تیره شوي ویډیو کې موږ هغې صرف معرفت کړی و، هغه انټروډکشن هم کړی و. اوس به لږ تاسو ته یو څو افعال زه د نور در وپېژنم. دا مهم افعال دي او تاسو به لږ فعل باندې نور هم پوه شئ، ځکه چې دغه کوم افعال چې ما اوس راوړي دي، یو خو دا ډېر زیات په روزمره ژوند کې استفاده ترې کېږي، ډېر زیات استعمال والا دي. دویم دا دی چې تاسو لږ نور هم فعل وپېژنئ. دا یې په اصلي حالت کې ما افعال راوړي دي. هر کله چې تاسو بیا په جمله کې استعمالوئ نو د دې حالت بیا بدلیږي، د دې تلفظ بدلیږي، سپیلنګ بدلیږي. نو هغه بیا هغه د وخت سره خبره کوو. او د هغې نه مخکې چې زه د دې په قسمونو خبرې وکړم، د دې په ګروپونو خبرې وکړم، فعل څو قسمه لري، په څو حالتو دا تقسیم شوی دی، نو تاسو باید فعل سم وپېژنئ تر څو ستاسو دپاره هغه قسمونه، هغه حالتونه اسانه یو تاسو زده کوئ. ځکه دا ډېر مهم درس دی او دې کې یو څو ویډیوګانې نورې هم جوړېدلی شي. بیا زمانو کې هم دې کې تغییرات راځي. نو اول تاسو فعل صحیح وپېژنئ، دې نه بعد به بیا موږ تاسو زمانو ته ځو، د دې حالتونو ته به ځو او د دې قسمونو ته به ځو. اوس زه راځم هغه افعال چې کوم ما دلته راوړي دي. دا ډېر ضروري افعال دي. روزمره ژوند کې دا موږ ډېر زیات استفاده ترې کوو. تاسو دا زده کوئ، واورئ، او دا د فعل د یو verb په فرانسوي ژبه کې دا هغه اصلي حالت دی. ښه، صحیح، دغه افعال شروع کوو. ټول نه اول چې موږ سره کوم دی هغه دی faire. faire ویلی کېږي، مطلب په انګلیسي کې هغه to do موږ ورته وایو، یا کولو ته وایو، یو کار کول. صحیح دی، کولو دپاره. نو دې دپاره موږ تاسو faire استفاده کوو په فرانسوي ژبه کې. ولې دا د دې اصلي حالت دی د یو verb. خو هر کله چې دا تاسو بیا په جمله کې استعمالوئ یا په مختلفه زمانه کې، تېره شوې زمانه کې، راتلونکې زمانه کې، یا موجوده زمانه کې، نو د دې حالت بیا بدلیږي، د دې تلفظ بدلیږي، د دې سپیلنګ بدلیږي. نو هغه به خپل هغه وخت سره خبرې کوو چې دې کې څه تغییرات راځي. دویم موږ سره دی dire. dire ویلی کېږي ویلو ته. صحیح دی، ویلو ته، یا په انګلیسي کې وایي to tell. زه به ورسره انګلیسي هم وایم. بعضو ملګرو د ډېرو ملګرو انګلیسي زده دی، هغو دپاره به ډېر اسانه وي. دریم موږ سره دی الی. الی به تاسو ډېر دغه افعال به کېدای شي بعضو ملګرو اورېدلي هم ډېر. الی مطلب تګ ته، ویلو ته، تګ ته، تلل، to go. صحیح دی. الی اوس خپل اصلي حالت کې دی. دا یو فعل دی چې کوم اصلي حالت کې دی، خو چې که دا تاسو په جمله کې استعمالوئ نو دې کې بیا تغییرات راځي په زمانو کې. صحیح دی. موږ سره بل فعل دی voir. voir ویلی کېږي لیدلو ته، لیدلو ته. صحیح دی، to see. بل دی موږ سره savoir. savoir ویلی کېږي پوهېدلو ته. صحیح دی، انګلیسي کې موږ وایو to know، پوهېدل. صحیح دی. بل موږ سره دی venir. venir ویلی کېږي راتللو ته. aller تللو ته وایي، venir to come، راتلل، راتګ. صحیح دی. aller to go، تګ دی. venir چې کوم دی نو دا خپل اصلي حالت کې دی. venir ویلی کېږي راتګ ته، راتلل. donner. donner ویلی کېږي ورکولو ته، چې انګلیسي کې ورته وایي to give، ورکول. صحیح دی، to give. prendre. prendre بل موږ سره دی prendre. prendre چې کوم دی هغه اخیستلو ته وایي. هغه اخیستل نه چې په پیسو ته یو شی اخلي. مثال د چا نه کتاب اخیستل، د چا نه څه یو شی اخیستل، امانت اخیستل، یو څه اخیستل. یا په انګلیسي کې موږ وایو to take. صحیح دی، to take. اوس په انګلیسي کې بیا buy مطلب موږ اخیستلو ته وایو. صحیح دی، چې یو شی په پیسو اخلي. prendre چې کوم دی یو چا نه شي اخیستل. صحیح دی.
همداسې مثال یو چا سره مثال موبایل زه ته موبایل راخلمه یو وخت دپاره قلم تېرلمه صحیح دی بیا موږ prendre استعمالو. بل موږ سره دی parler به هم تاسو ډېر زیات اورېدلی. ویل دا اوس هغه ویل نه دي مطلب speak to speak صحیح دی یو ژبه ویل ویل صحیح دی. aimer ویلی کېږي خوښولو ته. خوښولو کې بیا قسمونه دي مطلب په انګلیسي کې به تاسو دپاره لږ فرق معلومیږي ځکه زه انګلیسي لغات استعمالوم. like to مطلب like صحیح دی خوښول. پاسې دې نه معلومیږي خپله د تلفظ نه معلومیږي. پاسې تېرول پاس کول صحیح دی پاس کول تېرول صحیح دی. په انګلیسي کې ورته to pass وایي پاسې. mettre ایښودلو ته وایي ایښودل مطلب په انګلیسي کې موږ ورته وایي to put ایښودل. یو کتاب راخیستل په میز باندې ایښودل صحیح دی ته mettre صحیح دی. manger به هم ډېرو ملګرو ته ورځي. manger خوراک کول خوړل. خوراک ته نه وایي خوراک کولو ته وایي. کار دی دا افعال دي فعل دی دا ټول کار یو عمل تر سره کېږي یو کار کېږي صحیح دی. travail به تاسو اورېدلی ډېر زیات. travail مطلب کار کول صحیح دی. travail صحیح دی کار کول. accepter مطلب accept کول قبلول. envoyer مطلب لیږل صحیح دی لیږل. دا ټول افعال دي دا مطلب یو کار انجام کېږي. لیږل دا یو کار دی لیږل. accept کول صحیح دی. زه یو ځلې بیا ستاسو لپاره تکراروم. faire dire aller voir savoir venir donner prendre parler aimer passer mettre manger travail accepter envoyer صحیح دی. نو دا ډېر مهم افعال چې څو ما راخیستي وو. بل د دې ننني درس نه غټ مقصد دا دی چې تاسو هغه د اصلي حالت د یو فعل زده کړئ. مثال manger ما په مثال کې راوړی il mange هغه خوري دا موجوده زمانه ده. که تاسو ګورئ هلته manger چې کوم دی په دغه ټیبل کې که تاسو ګورئ نو تاسو ګورئ manger er سره راغلی دی خپل اصلي حالت کې یعنی er سره راغلی. خو کله د جمله مثال کې تاسو ګورئ il mange ګوره manger il mange تلفظ هم بدل شو اول ته هغه چې کوم دی هغه ختم شو. ګوره موږ په جمله کې راوستو نو خپل یو اصلي حالت چې کوم د فعل دی هغه دغه په کوم چې تاسو ما په ټیبل کې راوړی هم دا دی. بیا جمله کې دغه تغیرات راځي. اوس ګوره نو موږ راغلی دی nous parlons ګوره il سره څنګه راغلی mange nous mangeons هم ویل کېږي. ولته ما parlons راوړی مختلف فعل مې راوړی دی. nous mangeons نو سره ګوره په mange کې هغه فرق راغی صحیح دی. دغسې په nous parlons ته که تاسو وګورئ دلته ons راغی. اول ته که تاسو په ټیبل کې خپل د فعل اصلي حالت ته وګورئ هلته er یا er راغلی او دلته ال نه بعد ons راغلی. ګوره سپیلنګ هم بدل شو تلفظ هم بدل شو. nous parlons صحیح دی موږ خبرې کوو صحیح دی. il mange هغه خوري صحیح دی. هغه il څه دپاره استعمالیږي مذکر دپاره صحیح دی او مؤنث دپاره el استعمالیږي. اخیرني مثال ته وګورئ vous mangez تاسو یې خورئ. vous چې کوم دی دا فارمل دی رسمي دی. چو یا تو نه هم تاسو استفاده کولی شئ. vous بل تاسو د ډېر کسان مخاطب هغې دپاره هم استفاده کولی شئ. تاسو که دلته اوس مانژې ته وګورئ ګورئ دلته ایزد ورسره راغلی دی سپیلنګ هم بدل شو تلفظ کې هم لږ فرق راغی. vous mangez. نو زما مقصد د دې ویډیو دا و چې تاسو هغه اصلي حالت د فعل وپېژنئ او بیا په جمله کې چې کله دې کې کوم تغیرات راځي هغه هم تاسو وګورئ صحیح ده. دغسې د فعل چې کوم د مختلف حالتونه دي څو حالت دي برته زه په راتلونکي ویډیو کې بیا تشریح کوم او د دې د فعل څو قسمه دي هغه به هم درته څه په راتلونکي ویډیو کې تشریح کوم. نو دغه درې مثاله دي il mange nous parlons ou manger.
نو درس مونږ هم دومره تاسو دغه ټیبل ته وګورئ دغه افعال زده کړئ د سره جملې جوړې کړئ مختلف ضمیرونو سره او بیا یې په کمنټس کې ماته ولیکئ تر څو زه یې وګورم. دې نه علاوه که تاسو هر څه پوښتنه لرئ درس په اړه باندې د درس نه علاوه تاسو خپلې پوښتنې په کمنټ سیکشن کې کولی شئ. زه به په خپل وخت ستاسو پوښتنو ته جواب درکوم. نو مننه، ویډیو هم دومره وه. په مخه